مشرکو خزو سره تاسو هرگز نکاح مکوئ تر څو چې هغوی ایمان نوی راوړي یو مؤمن وینځه د شریف خاندان د مشرک خزینه بهتره ده اگر که هغه تاسو ډیره خوښوي او د خپل مسلمانانو زنانو نکاح د مشرکانو سره سره هیڅری مکوئ تر څو چې هغوی ایمان نوی راوړي یو مؤمن غلام د شریف مشرک نه بهتر دی اگر که هغه تاسو ډیر خوښوي داخله تاسو ور طرف ترابلی او الله په خپل حکم سره تاسو جنت او مغفرت طرف ترابلی او هغه خپل حکمونه خلکو ته صفا بیانوي امید ده چې هغوی به سبق واخلي او نصيحت به قبول کړي ستانه تاسو کوي چې د هیڅ حکم دی ورته وایا چې دا د ګندګۍ یو حالت دی پدې کې خزونه په جما کې جدا اوسه او هغوی ته منځ دې کېږي تر څو چې هغوی پاکي شوی نوي بیا چې کله هغوی پاکي شي نو په هغه طریقې ورځي څنګه چې الله تاسو ته حکم کړی دی الله هغه خلق فخوي څوک چې د بدن ځان وساتي او پاک ژوند ستاسو خزي ستاسو پټي دي ستاسو فخدا چې څنګه غواړي هغه شان خپل پټو ته ورځي خو د خپل وړاندې ژوند فکر کوي او د الله د ناراضګۍ نه ځان ساتي خپه شي چې یو ورځ به داغه سره ملاويږي او اے نبی صلی الله علیه وسلم څوک چې ستا هدایت ومني هغه ته د کامیابی او د نیکبختۍ زیری ورکړه د الله نوم د داسې قسمونو خړلو د پاره مې استعمالوي چې داغه مقصد د نیکۍ او د پرهیزګارۍ او د خدای د مخلوق په منځ کې د خېګړې د کارونو نه منع کېدل وی الله ستاسو ټول خبري هوري